د ننګرهار ولایت اړوند په شپږمه ناحیه کې دا د اسلامي او عصري زده کړو لپاره تعلیمي مرکز دی چې د 7 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت یې چارې پیل شوي او د 5 کالونو په موده کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دې مدرسې تدریسي مسؤل له ژمن سره په خبرو کې وایي چې دا تعلیمي مرکز په 13 جریبه ځمکه کې جوړیږي او سلګونه تدریسي خونې لري. دی وایي چې د دې لګښت د یو افغان پانګوال له لوري ورکول کیږي او تر ډیره ورسره نورو تجارانو هم مرسته کړې. دا مدرسه چې ده دا به د سیمې او د اسیا په کچه یو لوی تعلیماتي اداره وي. نو په دې موږ په پام کې لرو چې په دې کې 10 تعمیره دي. نو مدرسه به وي. په مدرسه کې بیا مختلفې شعبې دي لکه دارالحفظ سو، دارالتدریس سو، دارالتصنیف سو، دارالتخصصات سو او مکتب ده. په دې سره خوا کې پونتون ده او شفاخانه ده. نو دا په آینده کې ټول موږ په ذهن کې نیولي چې انشاءالله نو موږ دا وایو لکه څنګه چې زمونږ اسلامي زده کړو ضرورت ده، نو همدارنګه زمونږ دیني د عصري زده کړو ته هم ضرورت ده. نو هغه هیوادوال چې هر چیز ته ضرورت وي نو موږ دا په پام کې لرو چې دا ټول اسانتیاوې موږ دوی ته برابر کړو. د سیمې دیني عالمان او ولسونه د دې تعلیمي مرکز په جوړېدا خوښي څرګندوي او له حکومته غواړي چې د دیني او عصري زده کړو مرکزونه د لا ډیر کړي. عالمان وایي چې په تیر کې به د دیني او عصري زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته تلل، خو اوس چې په ننګرهار کې د دیني او عصري زده کړو لپاره دا مرکز جوړیږي نو ډیری ځوانان به د علم په کاڼه سمبال شي. مخکې به داسې مراکزو دپاره موږ لرې سفرونه کول، نور ملکونو ته به تللو. اوس الحمدلله د الله په فضل و کرم و احسان باندې په زموږ خپله سیمه او علاقه کې د یو لوی دیني او عصري کمپلیکس او لوی تعلیمي درسګاه جوړه شوله. نو دا د الله تعالی ډېر لوی فضل و کرم دی. نو د سیمو خلکو دپاره ډېر ګټوره دی. د دوی د ماشومان دپاره، د ځوان قشر دپاره انشاءالله آینده کې به دلته ډېر خلک وروزل شي. لکه څنګه چې د دارالعلوم محمدیه کوم مصارف کړي دلته او د اسلامي ټولنې دپاره یې کړي دي او د خپل د وطن د خیر ښېګړې دپاره یې کړي دي، دغسې ټولو تجارانو نه او دغسې ټول سرمایه‌ګزارانو نه زموږ هیله او تقاضا دا کیږي. خوشحاله یو چې دلته زموږ دپاره، زموږ د ماشومانو دپاره، زموږ د ځوانانو دپاره دغسې یو ځای جوړ شو چې په دې کې خپل تعلیم وکړي، خپل آینده جوړه کړي او خپل راتلونکی برابر کړي. بل لور ته د دې پروژې قراردادي ولسونو ته د کیفیت له اړخه ښه ډاډ ورکوي چې د شوي قرارداد له مخې کارونه کړي. او دغه کم تعمیر چې اوس موږ شروع کړی، دغه تعمیر 4 طبقې ده یا 4 منزله ده چې لومړی بیسمنټ یا تاکاوي طبقه ده چې هغه تقریبا د 2000 نفرو دپاره حال ده او دا 3 طبقې نورې چې دي هغه د طالبانو یا د محصلینو دپاره د لیلي اتاقونه دي چې ټول ټال 280 اتاقه پکې دي او 3 منزله تکمیل شوی، 4م منزل کار جریان لاندې ده او باقي مانده کارونه به کمپکشن کړي دي، یعنی ټول مواد سټنډرد دي او د نورم سره برابر استعمال شوي دي. په دې دینی مرکز کې بوخت کارګر وایي خوښ دي چې په دې بد اقتصادي وضعیت کې د کار یوه زمینه ورته برابره شوې، خو له حکومته غواړي چې د بیکارۍ له منځه وړلو کې د جدي هڅې وکړي. ډېر خوښې ته ډېر خوښې په کار دی، پکې روان دی، لګیا پکې خپله مزدوري کوو. بس دا پوهنتون د اسلامي پوهنتون جوړېږي هلته ډېر خوشحاله ځکه چې اوس کار روزګار سړي ته برابر وي، خپله ډېر خوشحاله وکړي. یعنی ډېر ګټور دی. اوس یې وګورئ په دې بازار کې تراشي چوترا ټول له مخې پوډریان دي او کارونه نشته، بل شی نشته. دلته همدې مدرسه کې تقریبا 400-500 کسان کار کوي. اوس کم شوي که نه کار په ختمېدو دی، که نور کارونه شروع شي دا ټول ځوانان پکې په کار باندې اخته دي. اول ما سره 10-15 کسان دي. د یادونې وړ ده چې په ټول ختیځ کې دا لومړی دیني او عصري زده کړو مرکز دی چې د یو افغان پانګوال له لوري چارې پیل شوي چې په یو وخت کې به د 4000 زده کوونکو ظرفیت ولري او ولسونه یې د ټولنې د اصلاح کولو په برخه کې اړین بولي. غوښتنې دا دي که حکومت هم ورته د دیني او عصري زده کړو لپاره مرکزونه جوړ کړي نو زیات شمېر ځوانان به په دې برخه کې خپلې روښانه راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.